اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. یو ملګری پوښتنه کړې د غسل څه طریقه ده؟ نو جواب د غسل طریقه دا غسل خانه تلاړ شي، اول به لاسونه وینځي تر مړوندونو پورې، بیا به استنجاو کې خپل عورت به وینځي، بیا چې کم ځای کې پلیتی ده نجاست ته هغه بلری کې کوا کنه و مشکل نشته، بیا به د هغې نه وروستو داسې اودسو کې لکه سړی چې مست اودس کوي، که دا ځای داسې و چې اوبه پکې درېدې بیا به پښې نه وینځي، او که اوبه پکې نه درېدې بیا به یې وینځي. د اودس نه چې فارغ شوې بیا به اوبه راواړی په سر باندې او په ټول بدن باندې 3 کرته. نو که هغه ځای کې اوبه درېدې بیا به دا ځای نه لږ هغې خوا شي او پښې به ووینځي. دا مسله هدایه کې ده، اول جلد او 4 صفحه. په بدن باندې د راړولو طریقه دا ده چې اول به ښی اوږې باندې 3 کرته اوبه واړی، بیا په چپه اوږه باندې، بیا په ټول بدن باندې. یو قول پکې داسې شته چې اول ښی اوږه، بیا په سر باندې، بیا په چپه اوږه. دا طریقه فتح القدیر لیکلې ده، اول جلد صفحه 51.